بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی اختر د راستو په مناسبت د غزنی ټولو ولسونو د اختر مبارکي تقدیم وو. الله تعالی دې وکړي چې دغه اختر د دوی د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر سي او الله تعالی دې تل تر تله په ټولو ولسونو باندې داسې د خوشحالۍ اخترونه راولي. الحمدلله امنیت په ټولو ولسوالیو کې لکه څنګه چې تاسو وویلې هغه په ټولو ولسوالیو کې الحمدلله تامین ده او هیڅ قسم مشکل نشته. او بل په دغه د اختر په ورځو کې شاوخوا مسلسل چې څومره نظامي دي او که ملکي ځواکونه دي هغه الحمدلله شپه ورځ په ګزمو باندې بوخت وي او فاتح سود د غلو په رابطه باندې کم دی چې وړي غلا یا ځینې معتادین هغه به انشاءالله العزیز په لنډو ورځو کې پروردګار عالم طریقه برابر کې خدای پاک به دغه ټولې ستونزې مشکلات حل کړي. زموږ ټولو ولسونو نه دا مخواهش او ارزو مطالبه ده لکه الحمدلله د اختر ورځې هغه د خوشحالۍ ورځې وي نو چې څومره ولسونه یې باید په دغه ورځو کې که خفګانونه یې په مابین کې تر ډېره حده پورې الحمدلله دغه شخړې هوارې سوي هم دي. که ځینې خلک داسې یو نیم چېرته پاتې خامخا په مابین کې بغض و عداوت دا شیان وي باید له دې نه دوی اجتناب وکړي. او الحمدلله په ټولو ولسوالیو کې چې څومره ستونزې وي شخړې وي بالخصوص په ناور ولسوالۍ کې په اجرستان او په مالستان او په دغو ولسوالیو کې بیخي د شلو د دیرسو کالو ستونزې بدۍ هغه دښمنۍ چې قتلونه پکې سوي وو هغه الحمدلله مکمل هوارې سوي. د اختر ورځې خو هغه د خوشحالۍ ورځې له ټولو ډریورانو نه او له ټولو هغو موټرسایکل چلوونکو نه مو دغه خواهش ده او مطالبه ځینې لرو ارزو ځینې لرو چې د اختر د خوشحالۍ ورځې دي باید په دغه وخت کې دوی له سرعت نه کار وانخلي او که موټرسایکل وي که موټر وي هغه ډېر په ورو ورو سره باید دوی خپل رفتار وکړي ځکه چې چاته ستونزې هم جوړې نه شي او په خپله هم ځان په هلاکت کې ونه غورځوي.